سلامونه مې یو ځل بیا له همت جان آفیسیل چینل څخه ومنئ. څنګه کولی شو په اټوما یا هم MTN سیمې کارتونو کې 3.5 جی بي فری انټرنیټ ترلاسه کړو. که چیرې کې تاسې MTN سیمې کارتونه لرئ نو تاسو اوس کولی شئ 3.5 جی بي فری انټرنیټ ترلاسه کړئ. راځه ما ویډیو بند درته پیل کوم. او که چیرې کې تاسو زما چینل کې نوي یاست زما چینل سره سبسکرایب کړئ. تاسو به راشئ د هغې لپاره لومړی به پلی سټور را خلاص کړئ. کله مو چې پلی سټور را خلاص کړ دغه اپلیکیشن به را ډاونلوډ کړئ. صحیح ده، دغه اټوما پی کسټمر دغه به را ډاونلوډ کړئ. کله مو چې دغه را ډاونلوډ کړ را خلاص به کړئ. صحیح ده، کله مو چې را خلاص کړ بیا به راشئ لاندې دغه ګیټ سټارټ باندې به کلیک وکړئ. دې ځای باندې کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ نو تاسو ته به دا ډول یوه صفحه راشي. دلته لاندې به راشئ، دغه ځای ته دغه خانه به ټیک مارک کړئ. صحیح ده، دا ډول شنه به یې کړئ او دلته دغه ځای ته به راشئ. دغه ځای کې به خپل د اټوما یا هم MTN نمبر چې دی هغه به ورکړئ. خو که چیرې کې تاسو په کوم نمبر باندې مومو اکاونټ جوړ کړی وي نو تاسو نشئ کولی اټوما کې اکاونټ جوړ کړئ. صحیح ده، نو بغیر له دې چې تاسو مومو اکاونټ نه وي جوړ کړی نو په هغې باندې تاسو کولی شئ په دغه کې اکاونټ جوړ کړئ. کله مو چې دغه ځای کې نمبر ورکړ نو له هغې وروسته بیا راشئ دغه نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دغه ځای باندې کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ نو تاسو ته نمبر ته یو کوډ در درومي. صحیح ده، لاړ به شئ میسیج ته، میسیج څخه به هغه کوډ راواخلئ، دلته دغه ځای کې به یې ورته ورکړئ. صحیح ده، کله مو چې کوډ ورته ورکړ له هغې وروسته به بیا راشئ دغه کنفرم باندې به کلیک وکړئ. د ځای باندې کله مو چې کنفرم باندې کلیک وکړ دلته تاسو ته دا ډول یو فورم را درومي. صحیح ده، دلته لومړی دغه ځای کې پیرس نیم یعنې لومړی نوم به ورکړئ او دلته لاست نیم تخلص به ورکړئ. دلته به ID ورته انتخاب کړئ. صحیح ده، دلته دغه ځای کې د ID نمبر به ورکړئ یا د تذکیري نمبر به ورکړئ او دلته دغه ځای کې به د زیږېدو کال ورکړئ. صحیح ده، چې تاسو په کوم کال کې زیږېدلي یاست. زه راځم دغه فورم ډکوم درته. ما دغه فورم چې دی دغه ډک کړی تاسو ته لږ را نږدې کړم. دلته لومړی سر کې دغه نوم دی. صحیح ده، ورپسې تخلص دی. که چیرې کې تاسو تخلص په تذکره کې ونه لرئ کوم مشکل نه لري، یو بل نوم یا هم تخلص له ځانه ورکړئ. صحیح ده، نو بیا هم کوم مشکل نه لري، تخلص له ځانه ورکړئ دغه ځای کې. او د هغې تر څنګ دلته دغه ځای ته چې راشئ دلته زیات اپشن راځي، د ID کارت همداسې د ګورنمنټ د پاسپورټ او نور اپشن راځي. نو دغه ځای کې به دغه ENIC دغه به انتخاب کړئ ورته. صحیح ده، او دلته دغه ځای کې به د تذکیري نمبر ورکړئ او دغه منځ کې چې کومو وړې خانې دي هغه به نه ورکوئ، همداسې مسلسل یې ولیکئ او لاندې دغه ځای کې به ورته د زیږېدو کال ورکړئ، تذکره کې په کوم کال کې زیږېدلي یاست. او بیا به له هغې وروسته لاندې کنفرم ته راشئ، دغه کنفرم باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کنفرم باندې کلیک وکړ دلته تاسو دا ډول یوه صفحه راځي. صحیح ده، تاسو نمبر ته یو بل میسیج هم در درومي، نمبر ته به لاړ شئ یا میسیج ته به لاړ شئ. صحیح ده، هلته به درته یو 15 عدده کوډ لټ شوی وي، هغه کوډ به راواخلئ، دلته لومړۍ خانه کې دا ځای کې به یې ورکړئ. صحیح ده، او له هغې وروسته به دلته دغه ځای کې یو پاسورډ ورکړئ او دلته به هم یو پاسورډ ورکړئ. صحیح، دواړو کې به یو شانته پاسورډ ورکړئ، 15 عدده تر 15 عددو پورې به پاسورډ ورکړئ. له هغې وروسته به راشئ لاندې دغه کنفرم باندې به کلیک وکړئ. او که چیرې کې کوډ یې وانخیسته بار هڅه وکړئ. صحیح ده، که بیا هم کار ونه کړ یو ځل ورڅخه لوګ آوټ شئ بیا ورننوځئ نو دوهم ځل انشاءالله کار کوي نو ستاسو اکاونټ جوړېږي. صحیح ده، نو کله مو چې کنفرم باندې کلیک وکړ نو تاسو اکاونټ چې دغه جوړ شوله تاسو به دا ډول صفحه راشي نو ستاسو اکاونټ جوړ شوله. صحیح ده، نو یو 20 دقیقې 15 دقیقې تر نیم ساعت پورې به ورته انتظار وکړئ تر څو تاسو ته 3.5 جی بي انټرنیټ فری درکړي. نو تاسو بیا کولی شئ دغه د یوې میاشتې لپاره استعمال کړئ. صحیح ده، نو دغه ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي وي ویډیو درسره لایک کړئ، زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.